جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود نوی ملاتړ وکړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي هر څوک چې د افغانستان پر ګټه کار کوي زه به یې ملاتړ کوم او زه به ترې شا ولاړم. ما ته مهمه نه ده چې څوک دی او څه وظیفه او څنګه دی. د ملي مقاومت جبهې د افغانستان لپاره د امنیت شورا له پلان څخه ملاتړ وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې لیک د طرحې ملاتړ وکړ. طالبانو له دغه پلان سره مخالفت کړی او هغه غیر ضروري بللی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان ملي ګټو پر بنسټ د یو همغږۍ نړیوال ستراتیژي نشتوالی وضعیت لا پسې خراب کړی او له طالبانو او نور ترهګرو ډلو سره یې مرسته کړې چې دغه هیواد د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ کړي او سیمه ییز ثبات راولي. دغه جبهې هم د افغانستان په چارو کې د خپل استازي د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي دریځ ملاتړ کړی دی. د اعلامیې په یوه بله برخه کې راغلي په افغانستان کې د مشروع حکومت نشتوالي ته په کتو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کوو. موږ باور لرو چې یوازې د یو بې طرفه استازي ټاکل چې د لوړه کچه نړیوال اعتبار ولري او په افغانستان کې د جګړې د ماهیت په اړه پوره پوهاوی ولري، د جګړې له اصلي اړخونو سره په مشوره د یو رښتیني ټول شموله او دیموکراتیک په رامنځته کولو کې اغیزمن تمامېدای شي. د نړیوال لپاره د اسانتیا لپاره د افغانستان او شریکانو ترمنځ سیاسي بهیر او ښکېلتیا اړوند د ملي مقاومت جبهې پلاوي وینا ته لاړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.